قصة الإفك واقعة دا إفك یا هغه واقعا چې باغی کې بهتان لګیدل او عائشہ رضی الله عنها باندې عجیب واقعا راغلی او رسول صلی الله علیه وسلم باندې او عائشہ رضی الله عنها باندې عائشہ رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړم په سفر باندې ته نو د زنانو په منځ کې قرآن دازي کوله فاقرا بیننا فی غزوه غزا رسول صلی الله علیه وسلم غزوه له غزاله قرآن دازي وکړه او دغه غزا د کوم چې عشره ذکر کوي د ته وی المریسیه او دا په 15 هجری کې دا واقع راغلی وي په دې کې رسول الله چې کله قرآن دازي وکړه فخرج فيها السهم نظام نمروت فلما قضيت من شأني کله چې ما خپل حاجت مې پوره کو نو زه واپس پر لخر بشرال فلمست صدري نو ما په خپل سینه باندې لاسو د زفار علاقه په یمن کې ولا قوج دا غزي خپل امیل چې هغه زما سره وو هغه چې د زمانه ورکشو فرجات نو واپس شم فالتمست عقدي نو ما چې زه د امیل وګورم ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش او زه عامل له تملو شو لخر راځله انتظار کې داغي استرګي ورلي وكان صفوان ابن المعطل السلمي قد عرس من وراء الجيش الله اكبر الذي امتحان تقول چې دې شاته پاتې شي وکله چې زما خواله راغی نشریف د قوي انا لله وانا اليه راجعون دا وغټ مصیبت رسول صلی الله علیه وسلم بیبي پاتې شي الله مې قسم چې نه ما سره خبر کړی او نه ما بغیر د انا لله وانا اليه راجعون لا ودا غد خلینه سوري دي نو به دغه نه بعد زما په باره کې ډېر خلک به تباشي زینه به واقع شروع شو عائشہ نه و چې څوک تبا کیدون هغه به د دینه بعد تباشي او د دې بهتان او د دې کار مشرتیه چې غستې ده هغه عبد الله بن ابي بن سلول لعين منافق راس المنافق کله چې هغه دا خبره ولیده چې دا روانه د صفوان سره پښداري کې په لخر کې دا خبري شروع جدي راځي سره سکو او دا چې ته پاتې شي ولې بالله نه دا په قص پاتې شي او د دې په صفوان سره تعلق فقدمنا المدينه نزه مدینه ته ورسېو نو یو مېش زنه جوړو ګوره عائشہ رند پته نشتی ګوره چې به خلک دا خبرې کې دا خدا واقع دا ورسته بیانې وی چې یو خبره و چې دې زه به خپل مرز کې شکی کړیو نور زه نه پوښی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مینه ماته نه ښکاري د کوم چې د دینه مخکې بو کله چې زنه جوړ شو هغه زما سره ډېر مینه محبت کو وی ورځ راوته د شپې قضای حاجت له او مستح ما سره وروته وکم خلق چې بهتان جوړ کړی دا هغه ټوله خبره ما ته وکړه فزدت مرضا الى مرضي زما مرض خډیر شو رسول سم کوړه چې کړه زرانه رسول سم راغی سلام واچو بما ته وی چې څنګه بما ته چې زخه خو اتاذن لي ان اتي ابوي کته سمه اجازه راکوي چې پلار کوړه لاړ شي وی ما په دې سره کې دا چې رسول سم اجازه راکړي نو زه به مو پلار ته پوښتنه کوم هغه ماته رښتیا خبرو کې پوره چې دا څه خبره ونه ځکه زما مور پلار دي فاذن لي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر سونه خو دې اخلاق په دې بوجود اجازه ته مور کې سي لاړ وبكيت يومي ذلك وبدغ ورز من كل رجل لا شرنا لا يرقى لي دم ولا اكتحل بنوم نوخك ودري او نه خوب مال راځي او زما مور پلار ماته وی چې دې څه مستره سره وځي او غلي کوله ومن دغه الناس دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم او يوم شي وچی زما مبارکي وحي ناتله نو رسول صلى الله عليه وسلم خبري شروع کړي عائشه فانه قد بلغني عنك كذا وكذا صفه خبر رسول سم کې چې ستا مبارکي ما ته دي خبري رسیدلي فان كنت بريئه نکته دا کار نه کړه خو الله واضح کته پاکه او دا کارتانی کړه الله به دا واضح وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي اليه کو چرته ګناه ده نشي نو بس توبه بس استغفارك الله ترجوك فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه كل جو بندر خپل ګناه اعتراف وکي او توبه بس الله بخي وکله چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ما ته وکړه قلص دمعين احكم بالكل وجه بس دا اوس دا غمغه اخري درجه دا احكم ختم شي
چې زه په کوم سوچ کې برته مو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کته دا کار کړی نو توبه وباس فقلت لابي نو ما خپل پلار ته ګور ابوبکر صدیق ناس درته رسول الله چې دا خبره کوي ګور ابوبکر صدیق ناس ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه هغه مرګره وسر ناس چې ګوره د هجرت بلار کې د هغه مرګره ناشته خو مجال نشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې خبرې غیر ناشته فقلت لابي ما خپل پلار ته وی چې اجب عني رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما قال بموت جی پلار ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي دې څه وی جواب درماتو کې ته ماته وی چې والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې لور ما ته پته نشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وی زه پیغمبر څه خبره کوم پلار ماتوي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم زبات پته نشي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوى فقلت لامي ما خپل مور ته وي اجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ته رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورک فقالت زما مروي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه مخکې خبرې نشم کول و ما ته چې په الله مې قسمي چې تاسو په ضرور کې دا خبره کې سناسته او تاسو هم دغه خبرې مانی او یقین وکړئ کزه تاسو ته هم چې دا کار مانه دي کړي والله يعلم اني بريء والله ته پته چې دا مانه دي کړي تاسو زما خبره نه مانی او کزه خپل خبره اومنم چې او دا کار ما کړی دی والله يعلم اني بريء والله ته پته چې مانه دي کړي به تاسو زما خبره مانی بس زه صبر کوم او د الله نه مرسته غواړم دا څه مبارک کوم چې تاسو وایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مجلس کې ناس ولوته نو او نه دي کور نه سکوتو حتى انزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغی فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی راغی شو د سخت به ختم شو نو هو يضحك نغا مسكيش فكان اول كلمه تكلم بها قال او لدي خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړي وا ابشر يا عائشه عائشه ته موږ زیره درکو اما الله فقد برائك الله ستاسو په بیان الله